سلامونه ملګرو د هجران سټډیو د معلوماتي ویډیوګانو په دې برخه کې غواړم چې نن د نړۍ د خطرناکې جزیرې په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې دغه جزیره د انتلاتیک هیواد د اطلس په سمندر کې موقعیت لري چې د امریکا هیواد نه غواړي چې د دغې جزیرې په اړه باندې بشپړ معلومات خلکو سره شریک کړي ځینې ادعاوې کوي چې دلته د شاید دجال موجود وي د نړۍ خطرناکه جزیره د برموډا مثلث یا د برموډا ټرینګل په اړه باندې غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو سره معلومات شریک کړم امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي درنو لیدونکو که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوه تر نورو ملګرو پورې ورسوئ او زموږ د هجران سټډیو یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانو ته لایک ورکړئ تر څو زموږ په وخت سره ښکلي په زړه پورې معلومات تر تاسو پورې در ورسیږي زو نور حال په ویډیو کې ګورو برموډا ټرینګل چې د شیطاني مثلث په نوم هم یادېږي د اطلس سمندر په سویل ختیځ څنډه کې پروت دی چې د یو قسمن مثلث ته ورته شکل درې راسونه له فلوریډا برموډا او پوتریکو سره نښلول شوي دي که څه هم دا سیمه منظم مثلثي شکل نه لري اما د دریو راسونو په خاطر غالبا د مثلث په نوم یادوي د برموډا ټرینګل سیمې د پراختیا او مساحت په اړه ګڼ روایتونه شته چې ځینې 14000 کیلومتره تر 3900 کیلومتره پورې ووري خو اکثریت مطلق د برموډا ټرینګل سیمې مساحت تر 15000 مایل مربع تخمینوي په لومړي ځل د وینس ګارډسن لخوا په کال 1940 د ګیدارګوزي په نوم مجله کې د برموډا ټرینګل جغرافیوي حدود معرفي شو نوموړی خپل تحقیق د برموډا وژونکي تر نوم لاندې دومره وغځاوه چې د یو کتاب په بڼه یې خپور کړ نوموړی د برموډا مثلث جغرافیوي موقعیت داسې تعریف کړی یوه ښه کرښه له فلوریډا څخه تر برموډا بله کرښه له برموډا څخه تر پورټریکو او دریمه کرښه له باهاما تیریږي چې په فلوریډا ورګډیږي د برموډا مثلث نومي سیمه د خپل جیولوټیک او ستراتیژیک موقعیت د مخې د سمندري او هوایي ټرافیک له اړخه د نړۍ یو له مزدحمو سیمو ګڼل کیږي د دویمې نړیوالې جګړې په درشل کې امریکایي هوایي پوځونو د خپلو پوځي تمرینونو په لړ کې د 19 نمبر پرواز ټي بي ام ډوله بم اچوونکي 15 الوتکې په ناڅاپي ډول په همدې سیمه برموډا ټرینګل کې له لاسه ورکړي د دوی ترې تم کېدلو امریکایان په دې خاطر په حیرت کې واچول چې په دې ورځ دوی حالات په بشپړ ډول نورمالو الوتکې په هر لحاظ سمبالو په نوموړې سیمه کې له مخکې د سونامي یا سمندري طوفانونو په اړه کوم خبر هم نه ورکړل شوی د امریکا د هوایي پوځونو قمندان د 15 جنګي او سرلسیر الوتکو د ورکېدو سره سم شپږم الوتکه د دوی د موندلو لپاره ورپسې واستوله چې دا هم د پخوانیو 15 په ډله ورګډه شوه یعنی د تل لپاره ورکه شوه د 19 پرواز اړوند ټي بي ام ډول الوتکو د پرواز عمومي قمندان د فلوریډا په څنډه کې د پرواز پر مهال مخکې له دې چې خپل راډیو اړیکه د کنټرول مرکز رادار سره لاسه ورکړي په برموز ډول خپل مخابروي پیغام ثبتوي نوموړی په خپل راډیو پیغام کې وایي چې زموږ چاپېره هر څه په تېره بیا سمندر یو عجیب حالت ځان ته غوره کړی و موږ نه پوهېږو چې والا ما زموږ مسیر او زموږ حرکت په ناڅاپي ډول زموږ له ولکې وتلی اوس موږ په سپینو اوبو کې د ننوتلو په حالت کې یو داسې معلومیږي چې له بده مرغه موږ له ستر ناورین سره مخ یو د امریکې دولت په خپلو عصري امکاناتو او تجهیزاتو د ډېرو هڅو سره د ورکړو شو الوتکو په کې د 14 خدمه کسانو په اړه تر اوسه هیڅ شواهد مدارک پاتې شوي نه دي همدا و چې برموډا شیطاني مثلث نړیوال شهرت ومونده څېړونکي وایي چې د برموډا ټرینګل سیمه کې یو ډول د اوبو سپین رنګ څپې حتی له فضا څخه هم د رویت وړ دي په لومړي ځل د برموډا ټرینګل په سیمه کې د اجسامو انسانانو د تم کېدو ادعا ښاغلي ایډوارډ وینکل جونز په 1950 کال کې د اسوسییټډ پریس ورځپاڼې په یو ګڼه کې د میامي ښار ټرینوال لاندې مطرح کړه خو چا دومره پرې سر ونه خوږاوه څېړونکي وایي چې یوازې په وروستیو 100 کلونو کې برموډا کابو 20 مختلف النوع الوتکو او تر 500 زیاتو سمندري بیړیو د هضم مسؤلیت په غاړه لري ویل کېږي چې په 1949 کال کې د جون په 19 د بریټیش ایرلاین اړوند یوې الوتکې په داسې حال کې چې له کینډلۍ څخه د کینګسټون جامیکا په لور پرواز کوه په همدې سیمه کې تم شوه چې تر نن ورځې د نوموړې الوتکې 7 خدمه او 14 مسافرینو په اړه هیڅ مدارک نه دي موندل شوي همدارنګه د 1963 کال د فبروري په 4مه نیټه د امریکا د سمندري پوځونو اړوند لوی بیړۍ سلفر کوین په همدې سیمه کې د تل لپاره بېدرکه شوه سیمې ته لیږدول شوي ټیم له
څو اونیو پرلپسې پلټونو سره سره د دې سترې سمندري بیړۍ په اړه هیڅ داسې مدارک لا ترلاسه نه کړل چې په اړه یې تحقیق ترسره شي. د USS سایکلوپس په نوم د ډبرو سکرو د حمل لویه بیړۍ په 1913 زیږدیز کال کې د بارابوټس له تېرېدو وروسته د بالټیمور په خوا روانه وه چې د تل لپاره بې درکه شوه، پرته له دې چې د کوم سمندري طوفان سره مخ شي یا د تخنیکي عوارضو له کبله په تدریجي ډول په اوبو کې ډوب شي. په دې بیړۍ کې تر 306 کسان سپاره وو چې د امریکایي سمندري پوځونو ته په غیر جنګي شرایطو کې تر ټولو لویه صدمه ثبت شوه. همدارنګه USS نیریوس نومې بیړۍ یو له هغو څلورو لویو سمندري بیړیو څخه وه چې په لومړي نړیواله جګړه کې د امریکایي پوځیانو د اکمالاتو ملاتړ لپاره د ډبر سکاره لیږدول. په دې ستره بیړۍ کې د یوناني الهي د مولوانان ساتونکي نوم ایښی و چې په کال 1941 د نومبر په 10 په داسې حال کې چې له سنټ توماس څخه د پورټلینډ په لوري راستنېدو په حال کې وه، د ورجین په ټاپو کې له خپلو 1 قدمه سره دقیق په هماغه ځای کې تم شوه چې میاشت مخکې بله جوړه پکې ورکه شوې وه. ځینې بیا وایي په حقیقت کې د برموډا مثلث ډوله سیمه کې د ورکېدونکو وسایلو ماجرا د نړۍ په نورو سیمو کې هم تکراریږي. دوی وایي موږ هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د برموډا په سیمه کې د داسې باالقوه انرژي څخه استازیتوب وکړي چې د نقلیه وسایطو د راښکلو سبب وګڼل شي. دوی وایي په برموډا نیمه سیمه کې تر ډیره غیر مترقبه وحشتناک طوفانونه رامنځته کیږي. دوی وایي په سیمه کې د سمندري تودو څپو څخه د ګلف سټریم په نوم طوفانونه د اوبو د ډیر قهرجن او متخاصم حرکت سبب کیږي چې د ګلف سټریم طوفاني څپې ډېرې اغېزناکې او بریدګرې هم دي چې همدا څپې د ورته پیښو لامل ګڼل کیدی شي. د برموډا ټرینګل په سیمه کې د ډوب شوي باتري تم شوي بیړیو او الوتکو په اړه شواهد تر ډیره له دې ټکي خیانت کوي چې د دوی کپټانانو بیا پیلوټانو په ناڅاپي ډول د ګواښ احساس کړی. قرار یې مخابروي اړیکې کمزورې شوي او مخکې له دې چې د پیښې ماهیت او وضعیت ووایي په ناڅاپي ډول له رادار څخه پناه او د تل لپاره ورکې شوي. له پیلوټانو او د بیړیو کپټانانو په راډیوي پیغامونو کې یو واحد راز دا دی چې دوی وایي موږ قرار له فضا وخت څخه لرې کیږو. په ځینې راډیو پیغامونو کې داسې هم ویل شوي چې ګواکې دوی یو ناپېژند او غیر قابل تشریح رڼا ویني. ځینې بیا د اوبو په تل کې د یوې لوی او عظیم الجسد تور رنګه مادې له لیدلو حکایت کړی. ځینې بیا ویلي دي چې دوی په اسمان او د ستورو په منځ کې یوه توره ماده ویني چې ګمان کیږي د ځمکې څخه همدې تورې مادې ته د یو تونلي مجال له لارې رڼا وررسیږي. یوې ځانګړي مورد کې د یوې جاپاني بیړۍ څخه په ترلاسه شوي راډیو پیغام کې حیرانوونکې پیښې څخه حکایت شوی. د بیړۍ کپټان وایي همدا اوس زموږ په خوا د خنجر په شان یوه توره او ډېره وحشتناکه ماده را روانه ده. موږ نه پوهیږو دا کوم ځای د کپټان مخکې له دې چې د دې خنجر ته ورګواښ په اړه نور جزئیات ورکړي اړیکه یې د تل لپاره پرې کیږي. لومړنی کس چې د برموډا په اړه د خبرداری ورکړی همدا هغه د امریکا لوی وچې کشاف کرسټن کولمبو چې نوموړی له همدې سیمې څخه له تېرېدو سره خپل لیدلي حال خپله یو ژورنال کې لیکلی. د برموډا په سیمه کې د سمندري بیړیو قطنما خپل کار پرېږدي او د هغه وختو چې موږ په اسمان کې د اوغ له جنس څخه ځلېدونکي ستورو ته ورته اجسام ولیدل. برموډا هغه سیمه ده چې د بیړیو قطنما خپل مقناطیسي شمالي قطب پرېږدي او حقیقي شمالي قطب ته انحراف کوي چې دا د بیړیو ناڅاپي ناهنجاریو سبب کیږي. داسې ښکاري چې دا سیمه له دې مخکې هم د ویر او ډار سیمې په نوم پیژندل کېده او داسې هم ویل کیږي چې د دې سیمې له کشف مخکې هم دې سیمې د هیبت او ویر نوم درلوده. د برموډا ټرینګل سیمه د قبرونو سیند، د شیطان مثلث، د مرګ او هلاکت مثلث، د بدمرغۍ مثلث او د اټلانټیک د هدرې په نومونو په تاریخي افسانو کې یاده شوې ده. ځینې نظریات بیا له طبیعت ورهخوا د تخیلي فلمونو په څېر د یوې سناریو څخه پرده پورته کوي. د نړۍ ډېر لیکوالان او مبصرین د برموډا سیمه تر اوبو لاندې ډوب شوي تمدن یوه نښه بولي. یوناني فیلسوف افلاطون لیکلي د اتلانتیس خلکو د اتن د فتح کولو لپاره بې شمېره پوځیان چمتو کړل، خو زیوس د یونانیانو رب النو پر دوی داسې یو طوفان راوسي دوی هیڅ د تصور وړ نه و. دا طوفان د سختو سیلابونو او ځمکه لړزو سبب شو چې تر یوې شپې او ورځې دوام درلود چې په پایله کې اطلس سمندر د اتلانتیس سیمه تمدن او خلک ټول تر اوبو لاندې کړل او هیڅ اثر یې پاتې نه شو.